په سکول کې د عایشې نومي جینۍ سره استاد ندیم زیاتې کړی دی. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم د دغه قصې نه خبر شئ. د جینۍ نوم عایشه دی او په سکول کې سبق وایي چې د 15 کالو ده. استاد ندیم ورسره په دغه سکول کې د ټیوشن په بهانه غلط کارونه کړي دي او عزت یې والله لوټ کړی دی. عایشه چې په خپل سکول کې په خپل کلاس کې یو تکړه جینۍ وه، یو ادب والا، خاموشه او د سبق په لحاظ سره هم تکړه وه چې هر استاد ورسره مینه لرله. خو د یو څو ورځو نه عایشه په خپل سکول کې ډیره خاموشۍ سره ګرځي او هغه خوشحالي په مخ نه ښکاري. د عایشې ملګري چې کومه ماښام وه، هغه یو ورځ عایشه په ژړا باندې ولیدله. ماښام د عایشې نه تپوس وکړو چې ولې ژاړې، څه خبره ده؟ عایشه ورله جواب ورکوي چې هیڅ هم نشته دی، هسې. عایشه به هره ورځ د سکول نه د نورو ماشومانو نه وروسته وتله. استاد دی چې ندیم و، هغه به د ټیوشن په بهانه ایساروله او بیا به ورسره غلط حرکات کولې، غلط کارونه به ورسره کول. یو ورځ د عایشې ملګری ماښام چې خم په سکول کې د ټولو نه ایساره شوله او پټه شوله. ماښام ګوري چې په کلاس کې عایشه ناسته ده او سر ندیم ورسره غلطه حرکات کوي او عزت یې خرابوي او عایشه ډیره زیاته په دغه کار باندې یریږي. ماښام چې دا هر څه ویني دا ورته غلط ښکارېږي چې دا زمونږ استاد مونږ سره ډیر غلط کار کوي. ماښام خپل موبایل راوباسي او دا هر څه په کیمره کې ریکارډ کوي او بیا دغه ویډیو پرنسپل او تاڼې ته پیش کوي چې پرنسپل او تاڼې والا په ایکشن اخلي او دغه سر ندیم چې استاد دی د دغه جنکو هغه پولیسان نیسي او گرفتاروي. عایشه چې د ډیر وخت نه سکول ته نه راتلله، بیا یو ورځ سکول ته راشي او اسم لحال ته رادن نشي او په سټیج باندې ودرېږي او دغه یو جمله ووایي: که تاسو ته ښکارېږي چې څه غلط کیږي ما سره او نورو سره، نو چپ مه پاتې کیږئ. خپل اواز اوچتوئ، د نورو دپاره اواز اوچتوئ، ځکه چې اواز اوچتول کمزوري نه ده، طاقت دی. دا وه د عایشې نومي جینۍ او د هغه استاد قصه چې رسره مو شریکه کړله. د ویډیو جوړولو مقصد مو دا و چې نن سبا په سکولونو کې ډیر داسې استادان شته چې پردو لوڼو او خویندو سره داسې غلط حرکات کوي. نو په خپلو بچو باندې خیال ساتئ.